بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات، نیکی و نیکی پرزونه مې ومنئ. هیله منم چې ښه اوسئ، روغ او جوړ اوسئ. په پاکستان کې یو کس پاڅېده، د یو چای والا عکس یې واخیسته. هغه دومره شعر شو چې ټول پاکستان یې وخوځو، نیمه نړۍ یې وخوځوله. اما زما په وطن کې د دغسې خوارې مورکۍ خلک ویل چې د هغې سترګې تاثیر لري، د چای والا او سترګې داسې دي او هسې دي. زه حیران دې ته یم چې زما د مورکۍ دغه سپین ویښته ولې تاثیر نه لري. زما د مورکۍ دغه هغه پوستکی چې نور پکې غوښه نشته دی، صرف پوستکی او هډوکی پاتې دی، دا ولې تاثیر نه لري. د ننګرهار د جلال آباد ښار د بیا اسلم د پلازې لاندې هغه سړک چې د رمسال ته غځېدلی دی، کاش چې د هغه چای والا غوندې خلک پرې راټول شي او دغه مورکۍ له دې ځای نه جګه کړي او یو ارامه ژوند ته یې ویسي. کاش کې هغه احساس په موږ او تاسې کې پیدا شي. ملګرو ورته مرسته راستولې ده. زه ورځم، خو د هغې نه وړاندې زه ادرس وایم. کاش کې چې دغسې یو دا ویډیو دومره شیر شي چې د ننګرهار تر هر وګړي پورې ورسیږي، تر هر چارواکي پورې ورسیږي او د هر هغه څوک چې دې سره لږ کومک هم کوي چې تر هغې پورې ورسیږي، تر څو دغه مورکۍ چې په دې سړه هوا کې په دې سهار وخته کې راغلي او دغلته یې سړک په سر سابه پلوري، دومره یې کوي. دا ته نه محل نه غواړي، دا ته نه غټ تخت نه غواړي، دا ته نه بل هېڅ هم نه غواړي، یوازې 3 وخته ډوډۍ غواړي. زه ورځم، ما د دې ویډیو ما په پاڼه کې شیر کړې وه، 2 ملګرو ورته مرسته رالیږلې. زه ورځم د ملګرو دغه مرسته ورته سپارم. مورکۍ سلام علیکم. صد ښه دی؟ شکر دی، فضل د خدای. تاسو سره مورکۍ او زه څو ورځې رالم، ته نه وې. دا ولې سوځېدلی مورې؟ دغه پیسې ته وشماره، شمارلی شې؟ ته یې وشماره. الله ته زما سره کومک کوې، پاک خدا دې سره کومک وکړي. ته یې وشماره مورکۍ. ګوره ښه، یو دانه دې خوا کوه، زه درته وایم. 1 2 دا 1 دی، دا 2 شول مورې. دا 3 4 5 الله په سر ما پیمان دې بلا کوي. دا 6 دا 7 دا 8 دغه هم 120 افغانۍ دي. 8120 افغانۍ. تا ویل مورکۍ دا 2 زامونه درته رالیږلي، یو درته 8050 کال در رالیږلی وي او یو درته 15000 کال در رالیږلی وي. اوله چې ما ته 4 ځله ټول مسلمانان 4 ځله افغانۍ راته راکړې، هغه قرضدار او مریض. او 4000 خو درته بل ځل درکړي. د هغې نه وروسته 8050 کلدار یو راغلی وي او 15000 کلدار یې نور چې هغه ما افغانۍ کړې 8120 افغانۍ شوې. ما ته چې راکړې 4 ځله دقسې دغسې وې، 4 ځله افغانۍ مې واخېستې لاړې. بس دا مورکۍ ستا د چا پیسې چې دي هغې ته دعاګانې کوه. الله تعالی